إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ د نن درس زما ګرانو ورونو او خویندو د بدعت مبارک دی، او داغه بیماری ده چې کله په یو امت کې د نراشي نو هغه ټول امت په نقصان کې واچي. او موږ به ان شاء الله په نن درس کې ذکر کوو چې د بدعت څه نقصانات دي، او دا ډیره خطرناکه بیماری ده. لکه څنګه چې په جسم کې کینسر بیماری د الله اعتماد ته ساتي، د قشان د بدعت بیماری ده. د چې کله هم په انسان کې را دن شي نو د قرآن او حدیث نه لري کی، او د بزړه باندې زنګ راشي. ځکه چې هر کله انسان د قرآن او حدیث نه لري شو نو د تبعی په لار باندې ور روان دي. او ځکه موږ دا موضوع اختیار کو، دا موضوع ډیر ضروری دی، خاص کر زمونږ د پاره، ځکه چې زمونږ په معاشره کې ډیره خبرې دي چې هغه په قرآن او حدیث کې نشتی، د قرآن او حدیث په خلاف کې دي. نو راځي چې وګورو بدعت څه ته وایي، د قرآن او حدیث کې دغه حکم څه دی، د بدعتي سړي سره به څنګه تعلقات ساتي. دغه شان د بدعتو یو څو مثالونه به هم په دې درس کې ان شاء الله ذکر کوو. د دې خبرې نه هر سړی خبر دی چې صالح عمل الله سبحانه وتعالى نه قبلې مگر په دوه شرطونو باندې، چې دوه شرطونه په صالح عمل کې وو نو الله سبحانه وتعالى قبلې، او د دوه شرطونه چې بکې نه دغه عمل مردود دی په دې شړي باندې الله سبحانه وتعالى نه قبلې. اولنې شرط دی اخلاص، یعنی چې دا عبادت صرف او صرف د الله سبحانه وتعالى لپاره خاص، یعنی توحید. او ذکر الله سبحانه وتعالى بقرآن فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سوق چې تمنا ساتي د خپل رب سره د ملاقات نغدي سوق کی فليعمل عملا صالحا، هغه صالح عمل وکي. صالح عمل مطلب هغه عمل چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، او د خپل رب په عبادت کې به سوق دغه سره نه شریک، یعنی اخلاص. نو کم عبادت چې د الله نه علاوه د بل چا د پاره شوی هغه عبادت الله سبحانه وتعالى نه قبلې. مثال لکه ریاکاری، کم عبادت کې چې ریاکاری را دن شي هغه عبادت الله سبحانه وتعالى نه قبلې. د اولنې شرط او هغه اخلاص په عبادت کې. دویم شرط او هغه زموږ موضوع ده چې د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابتي، هغه باندې دلیلی د حدیث نه. نو هر هغه عمل چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه هغه ته بدعت ویل کیږي. دا به مخکې ښه تفصیل سره ذکر کوو، ځکه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. سچ پیغمبر پتا سو بسې دروړي دی هغه والی، او د سنې چې منع کړي هغه نه منع شي. نو پیغمبر چې موږ ته کومه طریقه خولې ده، کوم اعمال خولې ده، عقبه کو. نو کوڅوک په دې باندې زیاتې کوي نو د ځان سره هم زیاتې کوي، او په دین کې یو قسمه بدعت راوستو. او الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دیو پر نډیر ویلي دی واطيعوا الله واطيعوا الرسول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. نو دا ټول په دې باندې دلالت کوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کول دا شرط د صالح عمل په قبل دوکي. دا دوه شرطونه دي. اولنې اخلاص، نه کې یو سړی عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکي. مثال به تاسو ذکر کوم، یعنی یو سړی د ماسوتین منسلور رکعات وکي، هي کې ټول ارکان، واجبات، فرائض، شروط، دا سنن دا ټول به موجود دي. نو دې سړی د عمل د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو. خو مرز دای په دې عمل کې چې دا عمل په اصل کې د چاته د خود لپاره کړي. نه دلته یو شرط خو بکشتي او غدا رسول صلی الله علیه وسلم متابعت، خو التقبل شرط بکې نشته او اخلاص، نو دا عمل مردود شو. دویم باندې تاسو مثال ذکر کوم، یو سړی عمل د الله سبحانه وتعالى لپاره خالص کوي، خو مثال کې د مسوتن مونږ د سلور رکعاتو په ځای باندې 15 رکعات وکړو، نو دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم طریقې مخالف دی. اگر کبه دې کې اخلاص شتي دا عمل الله سبحانه وتعالى نه قبلې. ژوندې مثال به تاسو ذکر کوم،
په کوم ورځ رسول صلی الله علیه وسلم پیدا شوی دی د علما په یو قول باندې په بار ربیع الاول کې پیدا شوی. په دغه ورځ باندې څه خلک چې د اختر مناوي نو دی خلکو کې ډیر بدی سیمي چې هغه به د عمل اخلاص به کې د الله سبحانه وتعالى لپاره به کې او د پیغمبر سره مینی ځکه د عمل کې خو موږ ته بیا مو د عمل بدعت مردود دی ولي ځکه چې دا عمل د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته نه هغه صحابه کړه کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره زمونږ نه زیات مینو نو هغه د اختر یا دا ورځ دي نه مناو کړي څنګه چې تاسو مناوي ځکه ته موږ بدعت وایو. نو د سنت په مقابل کې بدعت راځي. سنت یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه د دې په مقابل کې سره بدعت او بدعت په عربی کې زمارونو خواندو هغه شی ته ویل کیږي چې هغه په دې طریقه باندې وشي چې هغه مخکې چانه کړي یعنی یو نوې کار په دې طریقه باندې کول چې دې مخکې چانه کړي دې ته بدعت ویل کیږي. دلیل به سره الله سبحانه وتعالى په قران کې د خپل ځان مبارک او بديع السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى بديع دې د زمکو او د اسمانونو. څه مطلب دی؟ مطلب دی چې د زمکه او اسمانونو د الله سبحانه وتعالى مخکې چا دي سنې دي پیدا کړي. اول پیر الله سبحانه وتعالى زمکه او اسمانونو په دې طریقه باندې پیدا کړي دي. نو الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض. دغه شان په سوره الاحقاف کې الله سبحانه وتعالى يقول ما كنت بدعا من الرسل او محمد صلی الله علیه وسلم د خلقو ته ما كنت بدعا من الرسل چې ناشنا یا ولنې پیغمبر د دنیا ته نه راغله زمانه مخکې هم نور پیغمبران راغلي ځکه الله سبحانه وتعالى بدعا من الرسل هو نو بدعت په عربی کې هغه کار ته وي چې هغه په دې طریقه باندې وشي هغه نه مخکې چا نه کړ. او دام یاد ساتي چې بدعت تعریف علما په ډیرو طریقو باندې کړی دی خو خپل تعریف او مختصر او چې سړي په دماغ کې کیږي هغه ده بدعت هر هغه عمل ته وي چې دغه په دین کې څه اصل نه څه دلیل نه. هر هغه عمل چې دغه په دین کې بدعت او اصل نه ندي عمل ته بدعت ویل کیږي د عمل ته بدعت ویل کیږي. خدا وسرم یاد ساته چې بدعت دوه قسمه ده یو په عاداتو کې یو په عبادتو کې. زمونږ د موضوع ټول په عبادتو باندې ده ځکه چې سرونه راشي په باندې اعتراض کوي چې تاسو هر عمل ته بدعت وایي پلانې کار چې تاسو کوی دا بدعت ته پلانې چې کوی تاسو بدعت ته به موږ هم په تاسو باندې رد کوو تاسو چې ګاډو ته خېږي دا بدعت ته پلانې کار چې تاسو کوی کمپیوټر استعمالوي دا بدعت ته سپیکر استعمالوي دا بدعت ته. نو دیرونو ته موږ دا وایو چې موږ په خپل تعریف کې وې هر هغه کار چې هغه په دین کې نه وشي هر هغه کار چې هغه په دین کې نه وشي او په دین کې څه اصل او څه دلیل نه هغه عمل ته بدعت ویل کیږي. دا خبره په دماغ کې یاد ساته چې په دین کې نه کار وشي او دا چې د په عادتو کې راځي. نو په عادتو کې بدعت هیڅ خبره نه ده. په عادتو کې بدعت نه دراغلي خو منه چې کوم راغلی هغه په عبادتو کې ده. یعنی ته یو کار په دې باندې کې چې د الله سبحانه وتعالى عبادت ته په دینیت باندې کې یعنی دینداری دی یو قسمه نزدک او ته بدعت ویل کیږي او دغه چې دغه په عادتو کې د نغې ته بدعه فی العاده ویل کیږي. نو بدعت په عادتو کې دا هیڅ خبره هم نه لږ چې دا په دین کې نه ده او موږ خپل تعریف مخکې رخصت مخکې ذکر کو او هغه ځان سره همیشه یاد ساته ځکه چې په دې باندې تر ډیرو خلکو اقوال رد کول شي او هغه دا چې هر هغه کار چې هغه په دین کې وشي او دغه کار په دین کې څه اصل او څه دلیل نه نو دغه عمل ته بدعت ویل کیږي. خامنګه دغه مسله چې په عبادتو کې په عادتو کې بدعت هیڅ خبره نه ده خو په عبادتو کې بدعت حرام دی قرآن او حدیث پرنا کې. دلیل بدا ده یو خو قاعده ده او قاعده ده چې الاصل في العبادات التوقيف. اصل په عبادتو کې ده چې قرآن او حدیث کم عبادت چې په قرآن او حدیث کې راغلي هغه به کوو کم چې قرآن او حدیث کې نه راغلي هغه به نه کوو. لکه زه تاسو له مثال درکو په خوراک په سامان کې د سکلو په سامان کې اصل چې دغه حلال دي یعنی ټول د خوراک شینه په اصل کې حلال دي مگر هغه کم چې الله او د الله رسول حرام کړی دي. او په عبادتو کې اصل توقیف ته یعنی نه به کې مگر هغه چې کوم په قرآن او حدیث کې راغلي. نو کوم یو سړی چې عبادت کوي نوې عبادت نوې طریقه باندې نو موږ دغه نه دلیل غواړو یا به موږ ته د قرآن نه ثابتې او یا به موږ ته د حدیث نه ثابتې. که په دې دوانو کې ثابت نکړه نو دې عمل ته موږ بدعت ویل شو. رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق علیه.
چا چې دې عمل وکړو چې باغې باندې زمون امر نو قران او حدیث نه به دلیل نو دا عمل مردود دی. په بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زمون په دې دین کې دې کار وکړو چې هغه په دې دین کې په اصل کې نو نه دلیل او نه اصل نو دغه عمل رسول صلی الله علیه وسلم په دې شړی باندې مردود دی. خبا دې مسلې ته مونږ لکه ډیر جوور نه کوزیږو خو بدعت چې دی سلور قسمي یا ساتي ځان سره بدعت سلور قسمي یا خو د عبادت ټول بدعتي یعنی زما خبر مطلب دا دی چې عبادت کې بدعت راتله د سلور قسمي. اولنی قسم هغه دی چې یا خو د ټول عبادت بدعتي دا اول نه ول د اخره پورې د بدعت د عبادت ټول سراسر بدعت دلیل به څه دی یعنی دیسی روجه یا روجه له دیسی ورځ خاص کول چې هغه په قران او حدیث کې نه روجه له دیسی ورځ خاص کول چې هغه په قران او حدیث کې نه لکه مثال کې ليله الاسراء والمعراج اگر کپای کې اختلاف هم د غسرو خاص کړي چې په دې ورځ باندې یا په دې شپه باندې ليله الاسراء والمعراج ده دې اسراء والمعراج په شپه باندې خلک یعنی روجه نشي سرونه په دغه ورځ باندې روجه نشي وي دا عبادت ته موږ دا عبادت سراسر بدعت ته ځکه چې قرآن او حدیث کې دا عبادت د سره راغلن. یا دویم مثال په واله چې خبر خوازی شي یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم چې په کوم ورځ پیدا شوی په هغه ورځ باندې اختر مناول دا عبادت سر بدعت ته دا عبادت سره بدعت ته. دویم قسم چې کوم بدعت ته هغه دا چې دا عبادت په اصل کې په دین کې یي خو دې په دې سي زیاته وکي نه کار پکې زیات کی نو دې ته هم بدعت ویل کیږي. مثال یعنی ماسپخین منځ قرآن او حدیث نه سلور رکعات یعنی په شریعت کې سلور رکعات ثابت دي. یو کس راشي او د 15 رکعات کوي نو صحیح ده چې دا منځ اصل چې داغه په شریعت کې شتي او هغه ماسپخین منځ خو هغه سلور رکعات د په کې زیاته او کو 15 رکعات به کې زیات کو نو موږ دې عمل ته هم بدعت وایو. دریم مثال دا ده یا دریم قسم دا ده دا عبادت په اصل کې په شریعت کې موجود یعنی اصلي خو د په شریعت کې شتي او هغه ماسپخین منځ خو هغه سلور رکعات د په کې زیاته او کو 15 رکعات به کې زیات کو نو موږ دې عمل ته هم بدعت وایو. دریم مثال دا ده یا دریم قسم دا ده دا عبادت په اصل کې په شریعت کې موجود یعنی اصلي خو د په دې طریقه باندې وکي چې دغه طریقه په قران او حدیث کې نه چې دغه طریقه په قران او حدیث کې نه راغلي نو موږ وایو دا عمل هم بدعت ته. مثال به بتاته موږ ذکر کو یعنی د اذکارو لپاره د سی وخت خاص کول چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت یعنی رسول صلی الله علیه وسلم دغه ټیم د دې اذکارو لپاره نه خاص کړي نو موږ وایو دا عمل صحیح د اذکار په شریعت کې شتي ثابت دي په قران حدیث کې او انسان له پکاري چې په مخ الله سبحانه وتعالى ذکر کې خو یو ټیم چې ولته خاص کین او په غو باندې دلیل پکار دی او دلیل تاسره نشتی. دغه شان سلورم قسم چې دی او هغه د چې د عبادت په اصل کې موجودي خو په دې ټیم ولده خاص کی چې هغه ټیم د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. مثال کې د شعبان پنیمه باندې شعبان میاش دې پنیمه باندې چې خلک روزي نیسي دغه ورځ باندې د 15 شعبان روزه نیسي دغه شان په دغه شپه باندې عبادت کوي موږ وایو په اصل کې دا روزه او د مونږ د په شریعت کې شتي خو د ولدي ټیم خاص کو چې دغه ټیم په قران او حدیث کې نه دی راغلی. دا څومره قسمونه چې زموږ ما ذکر کړو دا سلور قسمونه دا ټول حرام دي او سراسر گمراهی ده او انسان د تباہی لارې ته یا انسان تباہی تبوزي. دلیل بده رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایاکم ومحدثات الامور ځان ساتي د نوی کارونه په دین کې او دا حدیث دی ابو داود او ترمذی روایت کړي. دا رسول صلی الله علیه وسلم دوه حدیثونه موږ مخکې ذکر کړو. رسول صلی الله علیه وسلم نه په صحیح حدیث کې دا ثابت و من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. خپل صحابو ته تاسو کې چې څوک پاتې شي نو هغه ډېر اختلافات په دین کې ویني ډېر نوی کارونه به ویني نو فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نو تاسو بس کوي تاسو زما نصيحت داده چې بزان باندې لازم کوي زما لار او زما د خلفای راشدین لار او ابو بکر عمر عثمان علي رضی الله عنهم اجمعين نو د دې طریقه لازم کوي او پخې مضبوطه ونی سي ځکه چې همیشه د بدعات مقابله
په قرآن او حدیث باندې کیږي، د بدعات مقابله په قرآن او حدیث باندې کیږي. نو دا موږ د بدعات اقسام ذکر کړو. اوس بدلته بل مسله هم ذکر کړو او هغه ډیره ضروري مسله ده چې آیا په دین کې ښه بدعت شتي او که نشتي. موږ په دې مسله کې تفصیل نه ځو، خو په اختصار سره وایو چې یو شی ته بدعت ویلی شي نو بیا پکې ښه او بد کولو ته څه ضرورت دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وکل بدعة ضلاله یا وکل بدعة ضلاله، هر بدعت گمراهی ده. رسول صلی الله علیه وسلم پکې څه خاص کړي نه دي چې نه دا غي نه علاوه یا ښه بدعت نه علاوه. رسول صلی الله علیه وسلم هر بدعت گمراهی ده. نو په دین کې چې هر بدعت وشي هغه گمراهی ده. په دین کې ښه بدعت او بد بدعت چې دی هغه نشتی. او چا چې دې تقسیم کړی دی چې نه په دین کې ښه بدعت مشتي او بد مشتي، نو دا غو سره دلیل نشتی سوای د یو څو حدیثونو نه. یو هغه دا ذکر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم من سن فی الاسلام سنه حسنه، چا چې په اسلام کې یو دسی طریقه خولي طریقه جوړ کړه نو دته به د دې ثواب ملويږي، او څوک چې به دې باندې عمل کوي دغه ثواب به هم دې کس ته ملوي. من دغه کس ته وایو څوک چې دا دلیل پیش کوي چې د دې حدیث سبب سره رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره ولي کړې. لکه تفصیل وګوري، تفصیل دې دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو او غریبانان رالو صدقه وغوښته، او رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو صدقه ورکولو، خو صحابو کې څوک پانسید. نو یو صحابي پاسید او لاړ صدقه راوړه او رسول صلی الله علیه وسلم له ورکړه چې د غریبانو له ورکی. نو یو په نمبر ټول پاسیدو او لاړو صدقه راوړه. کله چې دغه صحابي پاسید نو نور پاسیدو. رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث وی. مطلب د دې حدیث دا زمارونو او خواندو چې چا په اسلام کې دسی طریقه ژوندۍ کړه چې هغه مخ کې و په اسلام کې خو پټشي و د خلکو نه یې رشي و، نو دې عمل ته زم چې بدعت کلوغوي وته هغه جدا خبره ده. نور دا په دین کې نوې کار نه دی. زه تاسو نه دا تاسو کوم چې آیا صدقه ورکول دا په دین کې نوې کار دی؟ صدقه خو په قرآن او حدیث کې ثابت ده او الله سبحانه وتعالى امر کړی صدقه ورکول. دغه شان دغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم امر کړی. نو څنګه موږ صدقه ته بدعت ویل شي؟ خو دې کې د رسول صلی الله علیه وسلم مراد ده چې چا په اسلام کې د دې طریقه ژوندۍ کړه یو د دې لارې ژوندۍ کړه چې هغه د خلکو نه رشي او پټ شي او دې سړي ته د دې ثواب ملوي. دغه شان خلک دا هم لکه موږ باندې رد کوي چې دا حدیثونه لیکل چې دا بدعت نه دي. نو د دې رد هم علما خو په تفصیل سره کړی دی او موږ په دې خبره کې تفصیل نه ځو، خو ته صرف دومره وایم چې څوک چې دا وایي چې په اسلام کې ښه بدعت مشتي او بد بدعت مشتي، نو دا غو سره مضبوط دلیل واضح صریح دلیل دا غو سره نشتی سوای د یوسو دلیلونه او داغه هم علما جواب کړی. اوس دې مسلې له هم لازم راتلب وکړ دي چې ولې بدعات په خلکو کې راخکار کیږي. یعنی هر بیماری زمارونو او خواندو چې په جسم کې راځي دغه سنه وجه ډاکټران ذکر کوي. موږ له هم پکاره چې دې بدعات وجه ذکر کو. هر یو کس له پکاره چې دې اسباب نزان لري ساتي. کدا اسباب پاغه کې دنه رالو نو بدی کس کې بدعت دنه راځي. اولنې سبب جاهلتو یا جاهلیت یا جهل. نو کله چې انسان د دین نه جاهلی غافلی نو په دغه سړی کې بدعت راځي. همیشه زمارونو ځان سره دا خبره ساته، کم سړی کې چې بدعتي نو د جاهلی، کم سړی کې چې بدعتي د جاهلی. ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سو ان الله لا يقبض العلم انتزاعا، الله سبحانه وتعالى د قیامت په ونخو کې دام د چې الله سبحانه وتعالى به د علم اوچت کی. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې الله به دې نه چوتې اجرا به کاږي بره نه. رسول صلی الله علیه وسلم چې الله به سین چوتې به قبض علماء به الله سبحانه وتعالى چوت کی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې مخکې به خلک به ځان له دسی مشران ونیسي چې هغه به گمراهان او سره به علم نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم بخپل به گمراه شي او نور خلک به هم گمراه کی. نو همیشه چې په شړی کې علم نه او دین باندې پوهه نه نو په دې کې ډېر یې په دې باندې دای چې د سینې په دې کې بدعت راشي. دویم د خپل نفس تابعداري کول. کوم سړی چې د خپل نفس تابعداري کوي غالباً د په بدعات او خرافاتو کې لویږي. ځکه چې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې فإن لم يستجيبوا لك اے پیغمبره کدا مشرکی دا يهود او نصارا ستا خبره و نه مني نو په دې کې یو بیماری ده. او هغه فعلم پوښه انما يتبعون اهواءهم پوښه ځان پوښه به خبره چې دوی دا خبره ولې ونه منله ځکه چې دوی تابعداري کوي د خپل خواهشاتو. کم سړی چې د خپل خواهشاتو د خپل نفس تابعداري کوي دا سړی غالبا په بدعات او په خرافاتو کې الوی.
دغه شان دریم سبب چې د بدعاتو هغه تعصب کول د خپل مذهب د پاره د خپل علماو د پاره د خپل ملک د پاره کم کس کې چې تعصب بیماری پرته دی غالبا په بدعاتو کې وړي نو که څوک د امام ابو حنیفه رحمه الله د پاره تعصب کوي دته خبره ده مو د عمل بدعت ته خو دغه تعصب د لاسه دا بدعت پر خودې نشي دغه شان څوک چې د خپل ټولګي د پاره د خپل فرقې د پاره تعصب کوي د هم غالبا په بدعاتو کې پروتي او خوته غالبا دا ته پته می چې د عمل بدعت په قران او حديث کې نشتی خو د خپل امام د خپل ټولګي د خپل مولوی صاحب د خپل کلی د پاره د بدعت چې دا نشي پر خوده سلورم د کفارو سره تشبیه کول څوک کوم کسانو چې د کفارو سره تشبیه کړي دا دغه کسانو کې غالبا په دغه کسانو کې بدعات او خرافات راځي په صحیح حدیث کې ثابت دی ابو واقد الليثي رضی الله عنه حدیث ته چې کله موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې وته غزوه حنین ته او په لار باندې هغه ونه ولید د مشرکین چې باندې هغه به اصلاح ورندول د برکت په نو موږ رسول صلی الله علیه وسلم ته چې زموږ لپاره هم دي سی ونه جوړ کړ رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې انکار وکوي چې تاسو په غلار باندې روان شوي کوم چې تاسو را مخ کیو نو کفار سره مشابهت دا غټ سبب دی د بدعات او غټ سبب بدعت دا سلور اسباب چې کوم تاسو ذکر کړونو خواندو دا په اختصار سره د بدعات غټ اسباب دي اولنې جاهلیت او دویم د خپل نفس تابعداري کول او دریم تعصب او سلورم د کفار سره مشابهت دا مسلې چې موږ کوم ذکر کړی دا موږ د دې لپاره ذکر کړو د اسباب زمارونو چې تاسو ته ځان لري ساتي ځکه چې څوک چا کې چې دا سلور اسباب یا پدې کې یو موجودي غالبا د بدعات او خرافاتو کې پروتي اوس موږ لا یو کس ته پوښتنه زموږ نه کولای شي چې ته خو د بدعتانو مبارک خبره کې خو د بدعتانو علامات او نخي سدي موږ بسنګ پیژنو چې دا سړی بدعتي دی دا سړی د اعمال کې چې د قران او حديث په خلاف کې دی یا مخالف دی نو زاغته یو څو نخي ذکر کو شیخ الاسلام ابو عثمان الصابوني رحمه الله یو خبر ذکر کړی دی رخولي علامات اهل البدع على اهلها باديه وظاهره وي فبدعتيانو باندې دغه نخي دغه چې کمی نخي د ښکار دي خوازح دي هر سړی په پويږي او په دغه ټولو کې غټه نه خداده معاداتهم لحمله اخبار النبي صلى الله عليه وسلم دشمنی کول بغض کول د خلکو سره کم چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه یادي کم چې دغه علم کوي کم چې هغه خوري کم چې باندې عمل کوي نو زمارونو غټه نه خد بدعتيانو دادا چې دوی همیشه د حدیث ولا سره اهل الحديث اهل الاثر اهل السنه والجماعه د دوی سره به دشمنی کوي بغض وکي څوک بوې د انګريزانو ټولګي دي څوک بوې د حکومت ټولګي دي څوک وې دوی د پیسو لپاره لګي دي څوک وې د خلک گمراه کوي دا ټول دشمنی په دې باندې دلالت کوي چې د سړی کې دنه بدعات پراته دي امام احمد القطان رحمه الله وليس في الدنيا مبتدع په دنیا کې نشته یو بدعتي مگر الا ويبغض اهل الحديث مگر هغه د اهل حديث سره دشمنی کوي او بغض وکي ولې سره دشمنی او بغض کوي ځکه چې دغه حدیثونه والا حدیث علما څوک چې حدیث باندې عمل کوي هغه رد کوي د دې په بدعاتو باندې نو دا غټه نه خده د بدعتيانو چې هغه د اهل الحديث اهل الاثر اهل السنه والجماعه هغه سره د دوی همیشه دشمنی او بغض وسره کوي په اخره کې د درس په ختمولو کې زه به تاسو ته څو مثالونه ذکر کوم چې دغه بدعات زموږ په معاشره کې ډېر خواره شوي دي اولنې موږ مخکې هم تیر شو هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د پیدایش په ورځ باندې اختر مناول کمیټه چې احتفال بمولد النبي صلی الله علیه وسلم وي دا به بدعات او خرافاتو کې دي او ان شاء الله کبي الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ به د هر بدعت تفصیل ذکر کوو دغه شان نیت په خله باندې ویل زمارونو د منځنه مخ کې د هر عبادت نه مخ کې نیت په خله باندې ویل دا نه په قران کې شتي نه په حدیث کې شتي نه صحابونو ثابت دي نو دا عمل بدعت نیت زې چې دا غزړه ده الله سبحانه وتعالى په زړونو باندې عالم دی دغه شان د منځنه ورسته د فرض منځنه ورسته جماعي تور باندې دوا کول او مولوی سبلاسونه چوت کې دوا کوي نور په امین وي دا بدعات او خرافاتو کې دغه شان د شعبان منځنی ورځ چې کومه ده په لسمه هغه د مونږ د پاره د روزې د پاره خاص کول د بدعات دي دغه شان د خزي او د شړی په مونږ کې فرق راوسته دا هم بدعت دي ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي د سیمونځ کې لکه څنګه چې تاسو لري د په منځ باندې او دې کې خطاب سړو ته هم دي او خزو ته هم دي دغه شان د مړي د پاره خلک
قران ختمي نو په دې طریقه باندې ختمي چې ډیر قاریان راجمه کی او هر یو قاری له یو سپاره ورکی او بیا په اخر کې هغه ډوډیو کې او پروګرام ولو کې او قران مړي پسې ختم کینو دا عمل بدعت دغه شان په قبر سره زمونږ معاشره کې بدعت ډیر دي په قبرونو باندې نیو پکې دا په قبر باندې ګولونه چول دا بدعت په قبر باندې نوم لیکل دا بدعت قبر سیمټی کول دا بدعت دغه شان قبر چې ډیر دنګول او هغه باندې قبې جوړول او هغه باندې رخام لګول دا ټول په بدعات او خرافاتو کې راځي دغه شان د مانځنه د فرض مانځنه ورسته په سر باندې د سلاس کې دي او اذکار وای دا عمل هم بدعت دی ځکه چې په قران او حدیث کې دا نه راغله ان شاء الله کبي الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ بل درسوم کوو هغه کې به تفصیلی بدعات او خرافات ذکر کوو او هغه به خوازه کوو چې زموږ رونه د دینه په دې باندې پوښي الله سبحانه وتعالى توفیق راکړي موږ او تاسو له قرآن او حدیث باندې د عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله اولا واخرا